Subscribe my YouTube. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پروګرام ستاسو اواز سره زه ستاسو قربا شهزاد خان په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ خوشاله وي. قدرمندو کتونکو وخت مازیګری او ډیرو کتونکو چې کوم دی د دانیال همدان صاحب او د شبیر سنان بای چې کوم دی نو بار غوښتنه کوله چې د دوی مخکې چونکې زما د چینل لپاره ستاسو اواز چینل چې کوم دی د لپاره سنوي نه دي الریډي د دوی چې کوم دی نو په دې کې مطلب مرکې موږ سره ریکارډ شوي دوی پیژنګلو شوې ده، خو څه کتونکو بار چې کوم دی نو دغه غوښتنه کوله چې د دوی څه نوي کلامونه چې کوم دی ریکارډ کړي او راباندې واورئ. نو په دغې هڅه رالو د شبیر سنان بای او دانیال همدان بای خواله. نو راځو، وخت مازیګری دی، وخت هم ډیر زیات کم دی را سره. د شبیر سنان بای طرف ته د دوی په دغه یو شعر دی ته بلنه ورکوم: قدر کوي د هغه چا چې د چا قدر کوي، بې قدر خلک په دنیا باندې بې شمیره اوسي. شبیر سنان بای یو شمیر کتونکو ستاسو د شعرونو غوښتنه کوي، غواړو دا چې زمونږ کتونکو ته څه ډالۍ کوي. مننه، شعرونه به درته ووایم. د غزل نه مخکې څه شعرونه دي چې تا چې زما نه خوږ جانان واغستو، دا دې له ما کم امتحان واغستو. ډیر تا چې زما نه خوږ جانان واغستو، دا دې له ما کم امتحان واغستو. دی د مینې انتها وکړله، زما تهمت چې په ځان واغستو. ډیر د غم علاج مې هم ساقي سره وو، درد له مې هم ساقي درمان واغستو. واه ډیر او دغه غزل دی چې له مینې خبر نه یې ګلابونه مچې، له مینې خبر نه یې ګلابونه مچې. واه ډیر سوالونه دومره دي چې جوابونه مچېړه. واه له مینې خبر نه یې ګلابونه مچېړه، سوالونه دومره دي چې جوابونه مچېړه. او د ساز او د نغمې په ترو چې بل څه بل څه وایي، زه جوړ خپله ستار یم تارونه مچېړه. واه ډیر د امن او امان دپاره دوه لاسونه یو کا، جنګونه بس مه کوه لاسونه مچېړه. او ستا دوه خبرې شل کمه، ته هم لا دومره نه یې، زه هم له مودو نه یم، خو خیالونه مچېړه. واه ډیر اوس هغه دور نه دی چېرته وازه خوله به پروت یې، په شعر کې چینار یاد که دیدنونه مچېړه. او ته پوه شولې ولیده دا ډېر څه او خاموشي، ته پوه شولې ولیده دا ډېر څه او خاموشي. هم دغه ارامګاه د منزلونه مچېړه. او الهام سره ثنا نه زړه کې ډېرې قافیې دي، سم دم به لیونی شي کتابونه مچېړه. واه ډیر ښه دی یار. مننه. دغسې شعرونه نور چې ژونده د مایار په لاره تګ ښه دی، ژوند د مایار په لاره تګ ښه دی. ژوند د مایار په لاره تګ ښه دی، هر چرته د کار په لاره تګ ښه دی. او ډېرو اندېښنو سره مل شوی یم، زمه د روزګار په لاره تګ ښه دی. او زم په بې منزله سفر وځمه، زمه د چینار په لاره تګ ښه دی. او هر څوک که د ځان پله راکاږي، خو ثنا نه د دیندار په لاره تګ ښه دی. ډیر ښه دی، ډیر زړه پورې. مننه. او دغه بل غزل دی چې محبت کې دې سوځېږم خرابېږم، محبت کې دې سوځېږم خرابېږم، په یادونو دې چورلېږم خرابېږم. هم مې فکر راته ځان لیونی کړی، د ټالونو یې غورځېږم خرابېږم. مینه راوړه خو ځان مه وژنه، په تنګه تماشه وکړه ختمېږم
خرابېږم زما زړه دې څه بې ځایه غورځولی چې ورځمه روانېږم خرابېږم او د هجران تنده مې ختمه کړې مالکه غنم رنګ پسې کړېږم خرابېږم دې نظام کې تیاره ښه ده رڼا نه ده ای سنانه که بلېږم خرابېږم ډېر ښه ډېر ښه مننه او دغه اخري 2 شعرونه او بیا درنه اجازت اخلم چې قاضي ککړي زما او ستا فیصله ستا د هر ظلم انکاري به شم او چې د دې خلکو نیت ته وګورمه امام ښه نه یم ساقي به شم مننه ډیره زیاته مننه ډیر خوشاله اوسئ ماشاءالله ډیر زبردست او ډیر زړه راښکونکي شعرونه تاسو به هم خوندونه مزې اخیستي راځو د دانیال همدان صاحب طرف ته دانیال همدان صاحب څنګه کتونکو له مو سره وړي دي جیره مهربانه شي ډیره زیاته مننه او کتونکو ته دغه شعرونه ډالۍ چې ساګانې مې د زړه نه رخصت اخلي او سا دي ساګانې مې د زړه نه رخصت اخلي او سا دي قیدي غمونه ټول په ازادۍ دي په خندا دي دردونه د آهونو سره ځان له پشر شوي دردونه د آهونو سره ځان له پشر شوي قصې د ستړي ژوند یې له مقداره هم سیوا دي او د دې نه سیوا درد به راله څه راکړي بې ننګه د دې نه سیوا درد به راله څه راکړي بې ننګه د فکر په تصویر کې مې یادونه په ژړا دي او ارمانه نور فریاد له چرته بل څه شکل ورکړه ارمانه نور فریاد له چرته بل څه شکل ورکړه غوږونه یې کاڼه قاتل سترګې بینا دي او یوازې ستا د وصل د بندیز اندېښنه نه ده دوده یوازې ستا د وصل د بندیز اندېښنه نه ده همدان ته داسې 300 غمونه ورپشا دي ډېره زیاته مننه او دغه نور شعرونه دي چې مهربانه شي منځ کې دغه څو شعرونه چې بسو د بشو د یار په شوګیرو څه د هغه د چا په ویر او په سلګو څه ځان مو هسې پرې د باد د بڼې سپک کړو د ناترسه یار د چا په سپکېدو څه ډېره مننه شهزاد به یې وایي خیر دی رقیب کو څو ګلونه د ریدي نیولي ما درته ګل په ځای جانانه په سرلي نیولي خیر دی رقیب که څو ګلونه د ریدي نیولي ما درته ګل په ځای جانانه په سرلي نیولي که ته راځې لا چې لونګ اشنا ستړی دې کړم که ته راځې لا چې لونګ اشنا ستړی دې کړم یار نظر ماتې له مې یو پڼ سپېلني نیولي او په سپین رخسار دې تورې زخې راته داسې ښکاري په سپین رخسار دې تورې زخې راته داسې ښکاري وایم که سپینې چینې غېږه کې غمي نیولي او په هغه ورځ یې د سندرو نه انکار کړی دی په هغه ورځ یې د سندرو نه انکار کړی دی په کومه ورځ چې چا د دې خارو بچي نیولي د مجازي مینې له وجې همدان ولې وسکي دا پرې حرام دي کم جامونه چې ساقي نیولي چې رنګین په ستورو چې اسمان نه وي مزه نه کوي رنګین په ستورو چې اسمان نه وي مزه نه کوي د ګلو باغ کې چې باغبان نه وي مزه نه کوي د زړه د هر ارمان ورخاړې مې جولۍ پرانیستې د زړه د هر ارمان ورخاړې مې جولۍ پرانیستې او په پسرلي کې چې باران نه وي مزه نه کوي که ته هر څومره ډېر نایابه تشبیهات ورکوي که ته هر څومره ډېر نایابه تشبیهات ورکوي چې په محبوب د کلک ایمان نه وي مزه نه کوي او پلار مې ویل راته بچیه هغه ځای پرېږدوه پلار مې ویل راته بچیه هغه ځای پرېږدوه چېرته چې قدر د انسان نه وي مزه نه کوي او که ښاپېرۍ وي که مصرۍ که تګ د زرکې کوي ډک له حیا چې چشمان نه وي مزه نه کوي او خپلې همزولې ته ویلې ته خو وګوره لږ په دې کوڅه کې چې همدان نه وي دغه یو غزل دی او زموږ یو ګران ملګری دی خان بابا ودان صاحب د هغوی په فرمایش باندې ستاسو کتونکو ته هم ډالې او هغوی ته هم چې مندړماتې د حیا نه لرې وځي مندړماتې د حیا نه لرې وځي ډېر ناپوهه د ملا نه لرې وځي ستا د در څنګه دربان یم نه پوهېږم ستا د در
څنګه دربان یم نه پوهېږم لیوني څنګه د بېدیانه لرې وځي او هغه ستوري په مقدار باندې ډېر لږ دي هغه ستوري په مقدار باندې ډېر لږ دي چې ځلنده د سبا نه لرې وځي او په یو شپه کې د معراج تر عرشه رسي خوږ نبي مې د دنیا نه لرې وځي په یو شپه کې د معراج تر عرشه رسي خوږ نبي مې د دنیا نه لرې وځي په پښتون باندې چې کم ظلمونه کېږي په مقدار د کربلا نه لرې وځي په پښتون باندې چې کم ظلمونه کېږي په مقدار د کربلا نه لرې وځي او چې ادب ته څوک په سپکه باندې ګوري چې ادب ته څوک په سپکه باندې ګوري حقیقت کې د رڼا نه لرې وځي او په دانیال همدان دې داسې چارې کړي اوس د هرې مشغولا نه لرې وځي منځړماتې د حیا نه لرې وځي ډېر ناپوهه د ملا نه لرې وځي ډېر ښه ډېر زړه پورې همدان صاحب ډېر زبردست شعرونه مو وویله راځو د شبیر سنان صاحب طرف ته غواړو د پروګرام هم په دې ځای باندې راټولو چونکې نور هم پرېوتو وخت مازدیګری دی شبیر سنان صاحب په اخره کې څه میسج پیغام ورکول غواړئ بس پیغام خو دغه دی چې نن سبا سړی په خپله ښه پوهېږي او ښه هم پېژني او بد هم پېژني او سود او زیان هم پېژني خو بیا هم دغه ورته ویل غواړو چې څومره ژوند په خوږو لارو باندې بوځي او څومره یې د مینې او محبت سره وکړي نو ډېره به ښه وي ډېره مننه ډېر خوشحاله اوسئ همدغه سوال تاسو نه همدان صاحب کتونکو ته څه میسج پیغام ورکول غواړئ نو زه خو به ووایم چې مینه چې کوم ده نو مینه ژوند هم دی او په مینه د دنیا آباده ده نو مینه کول غواړي او مینه خورول غواړي که هغه مجازي وي او که هغه حقیقي وي خو چې هغه مینه وشي په هر کار کې ځکه که یو انسان هر کار کوي خو چې هغه د زړه نه کوي د هغې ورسره مینه وي نو هغه مرام ته رسي نو زمونږ ټولو پښتنو ته دغه میسیج دی چې اتفاق ولرئ او د جنگ جګړو د شر شدت نه د نشو تماشو نه د دغې نه ځان وساتئ او د دې خاورې غم هم وجاړئ ځکه چې الله پاک د انسان یوازې دې له نه دی پیدا کړی چې هغه ځان له ګټه وټه کوي او رزق ګټي او سملي او بس بیا سهار ځي او ماښام راځي دغه خو لکه حیوانات هم کولی شي نو په کار ده چې موږ خپل چې زموږ کوم صلاحیتونه دي چې هغه د قام او د خاورې دپاره وکارو او د هغوی په کار راشي نو دا به ډېره ښه وي یو جهان مننه ډیره زیاته مننه قدرمندو کتونکو د شبیر سنان بای او د دانیال همدان بای چې کوم دی دغه ښکلي ښکلي شعرونه د دوی دغه ښکلي ښکلي خبرې او دغه میسیجونه تاسو واورېدل یقینا ډېر خوندونه او مزې به مو ترې اخیستې وي هم د دې سره د خپله خپرونه هم په دې ځای باندې راټولو خو زما هم دغه یو میسیج دغه یو پیغام چونکې د همدان صاحب او سنان صاحب د دغه سره تقریبا لین کېږي دې باندې د خپله خپرونه راټولوم چې مطلب د هر چا خیال وساتئ په خپل ګاونډ کې په خپل چم کې خپل چاپیرچل کې مطلب کو غریبانان وي د هغوی ژوند هغه نه دی چې د خپل ځان دپاره تیر شي ژوند هغه دی چې د بل انسان په کار باندې انسان راشي او هسې هم د دنیا یو دوه ورځې ژوند دی تاسو به کتلي کتونکو لکه هر انسان سوچ وکړي په دې خپل زندګۍ باندې خپل تیر وخت رایاد کړي نو ډېر په تیزۍ سره چې کوم دی دا ژوند روان دی او تیریږي نو د هغې نه ښه دا چې انسان د بل چا په کار راشي داسې په مالت کې غریبانان وي د چا بېوسه په کار راشي هم د دغې سره چې کوم دی نو ورکړئ خپل ورور شهزاد خان له شبیر سنان بای له دانیال همدان صاحب له اجازت چرته چې هم اوسئ ښاد آباد خوشحاله اوسئ تل بریالي اوسئ د هغه لوی को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।